یو راته لیکلي دي د ایسا ایجنټ جنان ایسا یې تنخوا ډېره نه ورکوله، نو اوس د سی آی ای ایجنټ شو. ایسا یې قرضدار دي نو پیسې نشوی راکولی. ځکه که نړۍ کې پرمختګ کول غواړو نو موږ به د نړۍ پرسپشن چې کوم دی هغې سره به موږ جنګ کوو. موږ جنګ څه سره کوو؟ موږ انسان سره جنګ کوو. په دې سوشل میډیا کې تاسې سره بیا څوک خبرې هم نشي کولی په فلسفه کې، په تاریخ کې، خو چې کله تاسو ځان پوهه کوئ. صحیح ده؟ راځو د دې فلسفې له د دې شاته فلسفي څه ده. یو راته لیکلي دي د ایسا ایجنټ جنان ایسا یې تنخوا ډېره نه ورکوله، نو اوس د سی آی ای ایجنټ شو. ایسا یې قرضدار دي نو پیسې نشوی راکولی. ځکه پوه شولئ. نو راځم اوس د دې فلسفې له. د دې فلسفه داسې ده چې په نړۍ کې خلک پیژندل کېږي د هغې د وطن په شناخت باندې. ټوله نړۍ داسې ده. سعودي عرب ستا باره کې څه فکر لري، ته د سعودي عرب باره کې څه فکر لري. روس ستا باره کې څه فکر لري، ته د روس باره کې څه فکر لري. خو دا کوم فکر چې تاسو لرئ د نور وطنونو باره کې او نور وطنونه تاسې باره کې لري، آیا دا 100% رښتیا وي؟ لکه دا مکمل وي؟ لکه 100% هغه وطن داسې وي؟ سعودي عرب باره کې تاسو وایئ چې مکه ده، کجوري دي، زمزم دی. آیا ټول سعودي عرب کې بس مکه ده، زمزم دی او کجوري دی؟ که نه، دا په 100% کې یو 5% معلومات دی تا سره. لکه یو 5% فکر دی ستا. 5% کې تا ټول وطن راغونډ کو. 5% کې تا ټول د سعودي وطن راغونډ کو. په سعودي کې ښارونه دي، نور ښارونو تاریخ دی، نور بادشاهان دي، نور کلتورونه دي، نور لهجې دي، نور جامې دي، نور خوراکونه دي، نور هر څه دي. خو ستا چې کوم فکر و 5% هغه تا په ټول سعودي باندې فټ کو چې سعودي کې بس مکه ده، کجوري دی او دا دی واغ دی. دغسې نور وطنونه ستا باره کې 5% فکر والی افغانستان کې طالب دی او بس جنگ دی، مجاهدین دي او نور دی کې سم نشته. دا دهشتګرد خلک دی، دا داسې خلک دی. د دې شاته فلسفه دا ده چې نړۍ یو بل سره چلی او پرمختګ چې کوي نو هغه په پرسپشنز باندې کوي. پرسپشن څه شي ته وایي؟ پرسپشن سوچ ته وایي چې ته د چا باره کې پرسپشنز دی ته وایي چې ته د چا باره کې څه رقم سوچ لري، ستا نظریه د چا باره کې څنګه ده. دا د دې ټوله فلسفه ده. صحیح ده؟ د دې خبرو نه زما مقصد دا دی په ساده پښتو کې ده چې مونږ که نړۍ کې پرمختګ کول غواړو نو مونږ به د نړۍ پرسپشن چې کوم دی هغې سره به مونږ جنګ کوو. مونږ جنګ څه سره کوو؟ مونږ انسان سره جنګ کوو. مونږ پلانکې مې نه دی خوښ، ډینګرې مې نه دی خوښ، فوج مې نه دی خوښ، طالب مې نه دی خوښ، دا مې نه دی خوښ. هغه هر یو خبره هم مهمه ده، هغه طرف ته ده. خو ټولو نه مهم دا شی دی چې نړۍ ستا باره کې کم فکر لري هغه ته لګیا یې بتلوي او که نه. د ټولو نه مهم شی په خپل وطن کې امن راوستو دپاره دغه شی دی. د ټولو نه مهمه چې کله د نړۍ ټول خلک ستا باره کې دغسې فکر لري، دا 5% فکر او ستا په ټول وطن باندې فټ کړي، نو ستا وطن بیا د نړیوال طاقتونو محتاج شي. ستا وطن د نړیوال طاقتونو د زور محتاج شي. او دا د امریکې سټراټیجي وه. اوس خبرې لرالو، اوس لکه مهمې خبرې راځو.